حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د هر بنده د پاره د الله جل شانو پیغام دی چې د آدم بچیا زما په ضرورتمند خلکو بندگانو باندې د خپل ګټې نه خرچه کوه نو زبا د خپل خزانه نه تا ته درکړه او ورکړه درکومه. دې حدیث روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې ګویا کې د الله جل شانو له طرف نه ضمانت دی چې کوم بندگان د الله جل شانو په ضرورتمند خلکو باندې خرچه کوي الله جل شانو بعد خپل غیبی خزانو نه هغه ته ورکړه کوي او د به خیال هم ناراضي چې د ته الله جل شانو مال دولت ورکوي ځکه د الله په بندگانو باندې خیال ساتي. هغه بندگان چې غریبانان وي محتاج وي مساکین وي فقرا وي یتیمان وي کونډې رنډې خو ضرورتمند وي او ته د الله په بندگانو باندې خرچې کوي نو الله جل شانو به د خپل غیبي خزانو نه په تا باندې خرچې کوي تا ته به مال دولت درکوي ستا په خیال هم نه وي په داسې طریقې به تا ته مال درکړي چې خیال کې به دې هم نه راځي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو د الله په غریبو بندگانو چې کوم محتاج وي ضرورتمند وي فقیران وي محتاج وي مساکین وي د شرم د وجې نه چاته سوال نه کوي خو تا ته معلومات کېږي هغو د مخ او د جامو او کپړو نه معلومېږي یا خو هغه سوالګري خلک چې کاروبار یې جوړ کړي هغه نه داسې ډېر غریبانان شته چې تا ته معلومات وي په خپلو خپلوانو کې غریبانانو کې تا ته معلومات وي چې دا غریب دی هغه باندې خرچې کوئ الله جل شانو به تاسو باندې د خپل خزانو نه رحمتونه راوورئ. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.